بسم الله الرحمن الرحیم. زستا سرور نجیب الله شینواری شینواری سپیکس ریلز نه ډیر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دغه زموږ نوې پاڼه شینواری سپیکس ریلز ده، هغه بله شینواری سپیکس لایو افیشل هغه هم ده، او یو ورسره شینواری سپیکس اردو کې وسه پورې ولاد بس بیخي ذهن نه موزي مصروفیات دي چې په اردو کې د پی اس ال په اړه یا د نور کرکټ په اړه خبرې وکړو، خو انشاءالله وخت سره به هلته هغې ته وخت ورکو. نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبې شروع کیږي، وخت پکې ډیر دی، خو داسې سرسري به پې لاړ شو او پی اس ال کې چې ډېرې لوبې وشوې تر ډېره حده ټیمونه موږ او تاسو ټولو ته معلوم شو، نو د هغې په اړه به یو څه خبرې کوو. شروعات د دغه نه کوو، اول به همدا نننی گیم درته پی اس ال پېښور زلمي او لاهور کلندر د دې ټورنمنټ هغه ټاپ ټیم دی په یو حساب باندې، ځکه بالینګ اټیک د هغوی داسې دی چې سم ورلډ کلاس بالینګ اټیک دی. حارث رؤف، شاهین افریدي، بیک اپ دپاره زمان خان بهترین دی، ورسره سپینر ټاپ کوالټي راشد خان دی او سکندر رضا اندر ګډ سپینر. نو د دوی بالینګ اټیک چې ډېر ټاپ کوالټي دی، بیټینګ کې مشکل لري. ټاپ آرډر همیشه اوپنران ګوره فخر زمان صاحب با مقابله سام ایوب. فخر زمان پخوا ډیر ښایسته فخر زمان و چې نوی راغی چې هغې وخت کې تاسې بیټینګ وګوره، په دې لانګان باندې به شاټ واهه، پیک اپ شاټ په لیګ سټمپ ته به ډېر ښایسته پیک اپ شاټونه وال. هغه شی د سره اوس دغه شوی دی، اوس لانګان باندې دی هلته شاټ وهي چې کله د باندې بال پسې راوځي، او پل خو یې بیخي کمزوری شوی دی، پل شاټ. نن هم وهاب ریاض آوټ که آف سایډ ته گیم گزاره حال دی، هغې کې څه دغه نشته. نو فخر زمان رو وخت سره چې دی دغه داسې ډاون روان دی، یا یو سکور نیم ورته کوي یو څو گیمونو کې، مګر جنرلی هغه فخر زمان نه دی چې کوم مخکینی و. او دا داسې نه چې یو سړی و پخوا ښه نو همیشه به ښه، یا به اوس لږ خراب شي نو نور به خراب شي. په ځان باندې ورته کار کول پکار دی. د پاکستان د پی اس ال چې کوم ځای کېږي دا هغه ویکټې دي چې دا ټولو نه هغه اسان ترین ویکټې. دوستانو دا لایف در سره شیر کوئ، دا زموږ په اړه د نوي کسان ټول د کرکټ مینوال چې راغواړئ ښه بېغمه زړه د خلاصه چې چېرته کرکټ مینوالي د پاکستان افغانستان د نړۍ په هر ګوټ کې پښتانه یاستئ، زموږ د زړه سرونه یاستئ، خدای مو راوله هر کله راشئ. نو سام ایوب مخکې ما د لوبه کتلې وه، مګر ما ورته څه وي په یو لوبه باندې زه د چا دغه نه کومه ججمنټ نه کوم، باید هغه لږ کنسسټنسي ښکاره کړي. نن مو پوره گیم وکته، شپې 1 بجه وه دلته لاس انجلس کې او گیم و، نو ورته ناست وم، یاره شاټونه چې ما د وکته هغه یو شاټ شاهین افریدي ورته یو بال وکړه او بال یې لږ چینج اپ پیس سلو غوندې هم که دی، هماغه شاټ سره داسې معمولي ده بالر سره خوا کې میدان چې دی داسې سټریټش میدان په دې باندې یا پیش لاړ او ډېره ښایسته باونډري وواله. یو هغه شاټ ډېر بهترونه، یو یې آف سایډ ته شاټ شو، لیګ سټمپ ته پل شاټ یم خو پلیر چې دی زما په نظر باندې چې څوک کوم پلیر چې سټریټ سی گیم کولی شي هماغه ښه پلیري، چې ورسره بیا پل شاټي ایون بیټر، کور ډرایو دغه پلیري. نو زما په نظر ینګ ټیلنټ دی، ډېر بهترین ټیلنټ دی. پاکستان دپاره ټي 20 کې هم دغسې کسان پکار دي، بل فیرلیس دی، سټرایک اخیستی شي، شروع نه سټرایک اخلي. فخر زمان چې دی هغه لږ ایجي د دې په مقابله کې، اول سر کې ټاک ټوک ټاک، هغه چې کله 15 بالونه ووایي هغې نه وروسته بیا هغه موال شروع کړي. نو هلته بیا ورسره رضوان هم اوپننګ کې دی، کار خراب شي. بابر اعظم زما په نظر باندې پاکستان باید دی 1 ډاون راشي، ځکه اوپننګ چې دی د چې کوم سپاټ نیولی دی 40 بال 50 رنز دا د ټي 20 کرکټ ریکوایرمنټ زما په نظر باندې ښه به دی چې رضوان کیپټن شي ټي 20 د دوی خوښه، ځکه رضوان هغه گیم ښه ریډ کولی شي، او د بابر اعظم دپاره چې دی دا ټیسټ او ون ډے به فلحال کافي. مګر بیټینګ چې دی کم از کم دی باید نمبر 4 یا 1 ډاون. دغه د بابر اعظم اوپننګ چې دی د رضوان باندې اننیسسري پریشر اچوي، هغې سره هغه څومره ټیلنټ چې رضوان کې دی څونه سکور وکړي هغه نه کېږي. نو دا زما نظر دی، هر چا بیا خپل نظر. بل یو بیټسمین عبدالله شفیق، زه د ګوره ډېر پخوا راسي هغه چې ما ټیسټ کې کتلی زه فین یم، ښه لاهور کلندر دپاره مخکې هم د سکور کړی، ډېر کویک سکور کوي، ډېر ټیکنیکل لوبه کوي،
هغه چې کوم شاټونه پیک اپ کوي ډېر ښایسته سي ایزي شاټونه پیک اپ کوي. نو دغه سي پلیئر چې دغه ته پکار دی د افغانستان ټیم لپاره. مثلا دغه اوس ورېږه چې یو توتی شاه بچی راغلی و زموږ دغه یې خراباوی پوه شوې که نه. نو بعضې توتیان به هلته راځي خپل مور خور ورباندې لکه نور احمد خان نو وروره مور خور در باندې ګرانه نه داسې نه سړي بچی د پوه شوې نه یي جولا مسی خو موږ به کنټینیو کوم ځای کې د سیم ایوب او د فخر زمان دغه اوپننګ سپاټ زما په نظر باندې د پاکستان دپاره دا بهترین ټالنټ دی. ورسره عبدالله شفیق دا په دې دغه کې پکار دی میډل اورډر کې او حسیب الله خان. دغه د پاکستان هغه ټالنټ دی چې اوسه پورې زما په نظر باندې بهترین کسان دي. بل چا باندې او اعظم خان خو هغه ډېر پهلوان دی تر څو پورې هغه په فټنس کار نه کړی. دا انټرنیشنل کرکټ لپاره یو بد دغه ورکوي مثال سټانډرډ جوړوي. هر سړی به اوس بس خوراکي او سکاکې کوي بیا به راځي چې زه کرکټ کوم. نو کرکټ دغسې نه وي. گیم دغه پېښور زلمي وګاټه. نو پېښور زلمي مینوالو ته د ډېر مبارکي. ډېره بهترینه لوبه وشوه. پېښور زلمي ټیم چې دی بیټینګ یې مخکې ښه دا بالینګ یې ما ته اوس هم داسې ښکاري چې چلیږي بیا به ټول چلیږي چې نه چلیږي ټول به فلاپ کېږي دغسې. مګر بیټینګ ورسره داسې بیټینګ دی چې هر گیم کې دا د 200 رنزې کولو بیټسمینان دي. او ما ورته څه وي چې پښتانه پکې بیا خوند یې نورم زیات شي وایي غوړي لیا غوړ. بل گیم د اسلام آباد یونایټډ او ملتان سلطان. ګوره ملتان سلطان ټیم سټارټ یې ښه اخیسته روان خو مګر حالات یې ځان ته خپله خراب کړه. دا ټیم په رایلی روسو او په محمد رضوان باندې ولیاړو. نو اوس ورسره نن ټیم ډیوډ راغی او راتلو سره یې دماکه وکړه. ګوره دا ورته ښه ایډیشن راغی ځکه دغه بیټینګ کې دوی سټرونګ هولډ او هغې ځای کې ورته مشکل پیدا شو. بالینګ کې دوی سره بل مشکل دی. بل مشکل دا دی چې دوی صرف په احسان الله باندې ډیپینډنټ دي. اسامه امیر پاکستان ته ولې خو دومره امپریسیو سپینر نه دی. زما په نظر باندې هغه شی نه دی چې لکه اوس وکټ هیلپفل نه وي او دی پکې نن که نن میچ کې مثلا 4 اوره 20 رنزې 20 رنزې 30 نو ډېر غټ فرق پی اچولی وای. هغه شی نشي کولی. لیګ سپینر ډزیږي به. دوی ته یو بل سپینر هم په دې خپل لاین اپ کې پکار. زما په نظر ټیم ډیوډ آف سپین کوي هغه نه دی استفاده وکړي. محمد الیاس دا ما هغسې بالر نه دی زما په نظر باندې لکه د ټینس بال غوندې بالر و داسې دغه یې کاوی بالینګ کې هسې خاص زپ ما ونه لیده. بل هایټ یې لنډی دی نو هسې خاص جمپ هم نشته دی. دا به دومره خاص دغه نی. نو دې د خاطره دوی ته یو بل ښه فاست بالر پکار دی. عباس افریدي چینج اپ پیسې کوي زموږ د ګلبدین نیب غوندې. دا شي نه چې نه چلیږي. که غواړي بینچ نه یار ځای نه خو یو بل فاست بالر او یو سپینر دوی را پیدا کړي چې د خپل او خوشدل نه دوی سي استفاده ونه کړه. دا به یې تینې وکړي. نو دغه شي نه چې په ملتان سلطان د پکار وکړي. د رست بیا بیسټ اف لک اسلام آباد یونایټډ مینوالو ته د مبارکي. ټورنمنټ کې ټاپ ټیم خو د لاهور قلندر دی. کمپلیټ ټیم دی. ښه ټیم چې دغه ټیم کیمسټري پخوا راسي همیشه دغه د اسلام آباد او د پېښور زلمي او ملتان سلطان چې دا یو څو سټارز باندې مخکې راځي. نو دغه 4 ټیمونه هغه ټیمونه دي موست لایکلی ملتان سلطان چې بدې لوبې بینلي نو اټومیټیکلی دا 4 وسه پورې کوالیفای دي. یو گیم دغه چې دی کویټه هغه باید ښه رن ریټ سره دواړه ګیمونه وګټي او دعاګانې وکړي چې ملتان ټولې لوبې بایلي. یو نیور نو ملتان مخکې هم دا کارونه کړي خو وخت سره به معلومات وشي. دا 4 هغه ټیمونه دي چې ما تاسو ته اول نه ویلي چې 3 ټیمونه خو مې ورته ویلي لاهور قلندر ملتان سلطان دغه د اسلام آباد. دا 3 ټیمونه اول سرنامه ورته وي چې دا به سیمی فاینل ټیم وي. 4م ټیم چې دی دا پېښور زلمي یا بل راځي. او ما هغه شی وشو پېښور زلمي ما په نظر باندې هغې نه چې ټورنمنټ یې څنګه سټارټ اخیستی و د مجیب او عظمت الله راتګ سره نورم ښه شو. سره د نن مجیب صحیح بالینګ ونه کړه مګر اوورال هغه ښه بالر دی. عظمت الله عمرزی که بیټینګ نه کوي بالینګ ورته بهترین کوي. 4 اوره ګوره زمونږ خپل افغانستان ټیم کې والو غلط ټایم کې ورته بالینګ ورکوو ځکه چې واسطې او دغه یې نه هغه خو دا خو د زموږ پریشر دی. دا موږ میډیا کې خبرې کوو نو خامخا راولي کینې ټیم ټول د میراثیانو نه ډکوي.
او چې نور لیګونه ته لاړ شي خلک څلور اور ورکوي، مهم ټیم کې اټیک بالینګ ورکوي، ډیت اورونه ولا ورکوي. نو زمونږ کپتان او زمونږ خلکو هم په دې نظر پکار دی. نو اوورال پېښور زلمي مینوالو ته د مبارک شي. راځو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبو هغې دپاره به اوبه وڅښو. او تاسو هم چې ګراوند ته ځئ نو که لارې لږې اوبه وڅښئ ښه، که نور نه شین چای وڅښئ ظالمانو. نسوارو خو زه ته دغه نه یم، خو یو چونډۍ نیم ور واچي ریلاکس ماغزه مو په کلاري. دواړو طرف ته پښتانه یاستئ. کرکټ لوبه ده، جنگ نه دی. که جنگ کوئ نو د پخواني پښتنو غوندې میدان ته سړي ته ورځئ، داسې فیس ټو فیس چې معلومات دې کېږي. جنگ دې ته یي. جنگ د اوسني حاکمانو وکړه، د دنیا څومره قوتونو خلاف 20 کال لګاتار وجنګېده، والوته ټوټې ټوټې شو، هر شی شو. مګر هغه دی آزاد افغانستان کې نن ژوند کوي. اوس یو څو کسان چې باره خوا دې خوا تللي دي هغه به غپېږي، یا به ټول عمر غپېږي. مګر دوی وکړه 20 کاله. نو جنگ د احمدشاه بابا میرویس خان نیکه مسیح کوي، مګر په طریقه کوي. ماشوم سره نه کوي، بوډا سره نه کوي، زنانه سره نه کوي. ته بې غیرته زنانه ته کنځلې کوي، بوډا ته کنځلې کوي، او ماشوم ته کنځلې کوي. نو ته ډوزمارې خوار شي. نو دې په ځای بیرته د داسې راتاومه کرکټ ته. جنگ میدان کې دې توره ونه کړه، او دا ټول هغه تښتېدلي زیاتره هغه دا فتنه پرستی کوي. افغانان داسې دي، افغانانو ته چې ورشي افغانان به وروره ته افغان نه یې. اصلي افغان چې موږ ته مخامخ ودرېږي، موږ سره ودرېږي، چې خبرې واوري، هغه قربان دې سم. ځکه افغان زړه نه زړه ته لیاره ورځي. ته تښتېدلی یې، ته خپله تخته پټی او په خلکو یې خرڅی چې ولا زه خو اتل ومه، ته بوتل وي. ته اوس تښتېدلی شیطان یې هغې ځای نه غپېږي هر چا په خلاف. نو همدغسې د اوسني حاکم په خلاف به هم غپېږي، د وزیر په خلاف به هم غپېږي، زما خلاف به هم غپېږي، د بل افغان شخصیت خلاف به هم غپېږي. چې هر څوک افغانستان دپاره یو نیک خواهشاتو اظهار وکړي، د هغه خلاف به غپېږي. ځکه ستا ډالر بند شو، ستا هغه مزې چرچې بندې شوې، ستا هغه شرابونه، کبابونه، هغه بیادبیانې، فاحشه خانې، ستا هر څه هغه زناکارانې، هغه ټول بند شو. نو خامخا په تا بده ورځ راغله. اوس څادر شو، جامې شوې، خولۍ شوه، چپړکې شوې، د دنیا نظامونو ته یې ماتې ورکړي چې ولاړې چپړکو کې ولاړې، هسې ښایسته ساده پاده. نو بد به در باندې لګېږي. نو د دې مطلب، دې خبرو نه مطلب دا دی، زه خو همداسې یم. زه تاویږم را تاویږم درته کرکټ کې، چې په سیاست چې کوم ځای د جنگ ځای و، خو هلته تا جنگ ونه کړ، هلته ته وتښتېدې. اوس بار ناست دی، که لارې هغه چې حکومت درته دې ځای امریکا ته، خو خیر امریکا کې دومره زیات دا دغه نه کوي، ځکه امریکي حکومت یې نه پورې ډېر ښایسته سیسټم دی، ډېر په کور کې ورته د اف بي آی په سر ولیاړي. ځکه خو ټیزنان دي، بیا هلته ټرین کړي هم دي. هغه 6 میاشتې چې کیمپ کې ورته ویلي وو، چې ښځو ته یې ویلي وو چې دا چې معمولي غلطې خبرې یا تاسو ته هر څه وکړي، پولیس ته زنګ ووهه مفتو کې، یا ته بیا تا ته کور او هر څه درکوي، هغه صحیح خبره نه ده. خو دا یې لیدلي دي. اروپا ته چې دا کوم تللی دی ځان نه هغه لیوني سپي جوړ کړي دي. نو دا نفرت خپروي، او نفرت چې دی دا به څه وشي؟ کرکټ لوبې به زموږ نه کېږي. چې زموږ څومره کرکټ لوبې نه کېږي، نو چې بس بیا به ناستې پردي دغه ته به چکچکې وهېلو. دوستانو لایف در سره شیر کوئ، د کرکټ مینوالو سره شیر کوئ، نفرتپال خو باسې یي. نو د افغانستان او پاکستان لوبې دا باید زیاتې شي. دا د هندوستان او د پاکستان هغه مینی رایوري غوندي، لکه هغه غټ رایوري ده، هغې کې 90,000 نه زیات خلک راغلي، او همداسې تقریبا مړه په 300 میلیونه نه هم زیات خلک په دنیا کې ګوري، ورته ناست دي. نه جنګ کېږي، هغې نه وروسته نه یو شی هم نه کېږي. ځکه همدغسې خلک کوي د کرکټ، چې هغه په کرکټ پوهېږي. یو خو هغه چې نه پوهېږي، چې ګوره ستا لوبغاړي ویلي، ستا لوبغاړو باندې تا پریشر اچولی. زموږ لوبغاړو کې ټیلنټ دی، استعداد دی، تکړه دي. صرف یو څو میراثیان اوس افسر زازی 2 ورته کوئ. افسر زازی چې خدای پاک تر پاکستان سیریزه پورې مریض کی، ګلبدین نیب مریض یو څه لږ خیر داسې توخی زکام دی پې ولګي یو شی، خو هغه حضرت الله زازی چې لکه انفیټ شي، خپمه یې خوږه شي، یو شی یې معمولي خیر دی، خدای دې نور زیات نه دغه کوي. خو چې آوټ شي، ځکه اوسنی
دا نصیب زدران د کرکټ دننه خبر راځي ځکه کرکټ کې پخواني مافیاګان ناست دي مافیا خو ډېر خوشحالي چې خبرې لیک کی دا د همدې خلکو فین دی د دوه زازیانو خو افسر زازی او حضرت زازی خو د خپل د زړه سټار دي دا خو د خاص خلک دي دا شو نو همدغه قسم خلک او خدای خبر چې د میرویس اشرف په اوس د ګلبدین نایب فیني د چا فین وي نو دا بعضې دغه کسان چې دي دا د پاکستان سیریز کې مچوي نو په دې باندې باید د پریشر راشي او داسې کسان په کرکټ بورډ په مشرانه کې یي چې هغه د کرکټ دپاره مخلص چې پروفیشنل خلک یي راشه معاش والا خدمت دی په بلا ولګېږي معاش والا د معاش په بدل کې سی کار وکړه چې کار دې ښکاره شي او یو سیستم به دی چې هغې نه د غریب سړي زوی راشي او پاس راشي داسې نه چې خیبر ولي ته خلک ورولېږه په سړک کې ودروه چې ته کارت خرڅوه موږ به ستا د ACB والا ویډیو کوو داسې کوو هغه یې پرې وکړه دنیا ICC هر چاته یې ځان وښوده چې موږ دغسې ټیلنټ هم راپورته کوو چې هغه یې راپورته کړه خیبر ولي غریب چې دی اوس په هغه ننګرهار یا بل سکواډ کې چې ګوره هغې کې په ریزرف کې هم یي یا نه نو دا شی غلط کار دی د دې خلاف یو ځکه زموږ د کرکټ بورډ چیرمین CEO دغه ټاپ خلکو سره چې دی او یا هغه بل د عبدالله بن ابی منافق بچی څه دی دغه عبدالله پکتیانی دغسې خلک چې میډیا څانګې مشر دی دغه خلکو سره زموږ نه لګېږي په همدغه وجو باندې دا هغه ظالمان دي چې دوی ټیلنټ مخکې پرېږدي نه موږ ته خلک دلته میسیجونه وکړي دغه وکړي یاره زما زوی دی زما رور دی بهترین استعداد ټیلنټ لري ور نو زه خو شی نشم کولی زه به ورته څنګه غاښ پورته کړم ته هغه زه همدا ټولو غاښ دی چې هر ټایم چې حق حقدار ته ورکوي په ډومیسټک لیول باندې د ننګرهار ټیم کې د ننګرهار دپاره ښه ټاپ کوالټي کسان واچوئ همدغسې د بل ځای ټیم کې بل ځای واچوئ همدغه غاښ پورته کول دي خو زه خو چاته شخصي نشم ویلی زما په خپل کور کې صحیح ټیلنټ دی دا ګز او دا میدان مګر داسې دی چې دا خو دغه دي دا پیسې غواړي دا د پیسو والا خلک دي تیر نظام والا همدلته اوس ګوره دا نوې راغلي ته ګوره ته خدای اوس دا نصیب تا ته د نوي د دې نظام کس ښکاري ته ملا یعقوبه خوند ته وګوره ته نورو ته وګوره ښایسته هسې چپړه کې ساده پاده دغه یې چولې او ته ده ته وګوره ته به یې چې ظالم بچی دغه د انډیا د بالیوډ ماډل دی راوستی دی داسې ځان دغه کړي پوه شوې نو پته یې لګېږي دې خلکو هر ځای کې چې دا روپو والا خلک دي خو خیر ګورو به ورته اوس چې زیات دغه نه کوو پوه شو خفه کېږي خفه دی شي مونږ خو هسې وایي هغه د بجلیګر ملا خبره مونږ کړي څه دي پوه شوې وایي خفه کېږه ما او که خفه شي زما به څه وکړي پوه شوې نو دغسې حساب دی مګر موږ صرف دا غواړو د افغانستان د کرکټ مینوال چې سکواډ سیلکټ کړي داسې سکواډ سیلکټ کړي چې هغه د افغانستان د ملت سکواډ وي چې د خلکو د زړونو سکواډ وي ځوانان ګوره هسې خو حمید حسن اوس ماشاءالله د 15 کالو شو 14 هغه وخت کې لوبه کوله په پېښور کې چې زه وړوکی وم او دی غټو لوبه یې کوله دا د نن زه 19 کالو شوم حمید حسن چې 15 او 14 دی نو دا داسې ینګسټر نه چې ګلبدین نیب 11 کلن دی دا نه دا نومونه چې پټې اوس چاچا د پاکستان ټیم کې وګوره ته خدای هغه 23 کالو دی یا 22 کالو دا اوس دا عقل مني خو دغه چې 10 کاله عمرونه چا پټ کړي دي 12 کاله دا خلک نه نو که داسې بیا دومره میراثیان راولئ خو شهزاد محمدي خو هم څه بد نه وکړي او په دې ټولو کې شهزاد محمدي ښه پلیئر یو داسې او صرف فټنس یې خراب و نور شاټونه ورسره فاین لیګ ته په میډ وکټ باندې په ایکسټرا کور باندې نو ګوره افسر زازی او دا نو بیا هغوی څه ګناه کړې ده بس بیا مکمل سی میراثیان ور واچوئ دغسې کینې که د ولس غواړئ چې ولس دا ټیم بیک کړي نو ولسي ټیم جوړ کړئ ښایسته ینګ ټیلنټ هم پکې راواچوئ باقي دا چې کوم دغه دی رحمان الله ګربز صاحب دغه ابراهیم زادران زما په نظر باندې دا دواړه ښه اوپنران دي دا دواړه چې په T20 کې ور واچوي ځکه ابراهیم زادران ون ډاون پوزیشن هغه دپاره سی نه دی ډېر زیات بالونه راکاږي هغې سره د افغانستان ټیم چې دغه کېږي ټول هغه زموږ چې کوم ټارګېټ باید 1 اویا سیټ کو هغه 140 ته راغورځېږي نو د اوپننګ کې ښه دی او همداسې ورسره نور اورډر جوړ کړئ نو انشاءالله په هغې باندې بیا سره زه خپل د خوښې ټیم در سره یو څه موده مخکې د میچونو نه دغه اناونس کړمه بیا به سره خپلې خبرې وکړم چې دغه زما د خوښې ټیم دی بیا به ګورو چې څنګه چل کېږي خو فلحال چې دی تاسې ټول نه زما هیله ده چې د هغه نفرت پالو هغه د تښتېدلو نفرت پالو ګوره پښتون چې وتښتېده ختم سو وروره پوه شوې دوی
زه مخکې یو وخت کې ما اشرف غنی پسې یو نیمه خبره کوله، اوس د دوی د خاطر یوه خبره پسې ولې نه کوم، ځکه دوی اشرف غنی پرېښوده، دوی ترې وتښتېد، هغه غریب اخري کس و چې لاړه. نو دا هغه خلک دي. اوس هماغه خلک نفرت خپروي. نو چې نفرت خپروي د دوی په دې جالونو کې مه راځئ ګرانو افغانانو چې واقعي افغانان یاستئ. که نه یې درنه خپل پلار ته ټلیفون وکړه ورته زه افغان یم که نه زه د چا بچی یم، ابرتی چې افغان چې افغان نه بیا چې کنځا کوي کوه. اوس پارسیوان راځي پښتو کې کنځلې کوي، پشهی راځي په پښتو کې خدای نظر شو کنځلې کوي، بل وروره په خپله ژبه کې کوئ که نه. زموږ ژبه کې مو صرف کنځلې زده کړي دي. نو هر سړی بیا ځان داسې دې وخت کې دغه کي چې چاته وایي چې راشد خان شینواری قوم پرستی مه کوه وروره، شینواری دی، شینواری یو اصل دی، دا ګربز قوم نه دی، دا زازی قوم نه دی، دا ستانکزی قوم نه دی، دا احمدزی قوم نه دی، دا قومونه نه دي، دا تیشه دی. خو ګورئ چې افغانستان په همدې قومونو ښایسته دی، موږ پښتانه په همدې قومونو ښایسته یو. دا ونه د افغانستان قومونه مو ښایسته ښایسته خاښونه دي، مګر دې کې دا کوم حرامیان چې راننوتي دي نفرت پاله کنزلمار، دا به یې ټک 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 دا تینې ووهو چې دا ونه همداسې ښایسته شنه او سرسبز او پورته لاړه شي. نو صحیح افغانان چې دي اما ټول د زړه سرونه دي او کچري چې دي هغه دي خدای پاک ورسره خپل دغه وکړي، ځکه د خدای وال ډېر بهترین دی. ستاسو ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. انشاءالله نورې خبرې کو ګوره هغه بل کسي بلال سمی ته بالکل بلال سمی وفادار مومند سلیم صافی وګوره سلیم صافی سره اوس ګوره دا هغه بالران دي چې وفادار مومند بلال سمی سلیم صافی دا خلک 140 پلس بالینګ کوي. وفادار مومن سره خو بیخي ظلم کیږي، ځکه ما یو ورځ هغه دغه د توتی زادران څه دی نصیب دته مو دغه وکړه چې وفادار مومن په اړه باندې مڅ خبرې ورنو ماته د بادام احمدزي مرکه کټ کړې واغې راولېږله. ولا د بادام احمدزي مرکه خو زه ګورم چې وفادار مومن سره خوار شي چې هغه غریب ویلي چې په ما باندې کار روان دی او کرکټ بورډ را سره یو مننه چې را سره مرسته کوي. نو څه وایي ځکه د کرکټ بورډ خلاف چې مونږ یوه خبره وکړو هم خفه شي. دا خو دوی دغه دی چې زمونږ خلاف خبره مه کوه، نو زمونږ دوست وروره ستا دوستۍ باندې زه څه کوم خوار شي، ستا دوستي کوم ته داسې ډانلډ ټرمپ یې یوازې توتي شایي هلته بس ناستې. داسې مې ډېر ولیده، فرمان کسکر مو ولیده لاړه، عزیز الله فضلي لاړه، عاطف مشل لاړه، هغه بل کورکولا خان چې د خوست نه راپیدا شوی څه نوم یې دغه نسیم دانش چې اوس په امریکا کې د هغې ځای هسې دلته دی راډزیږي هسې پوه شوې. وروره ځکه لارې کښېنه، دنیا کې نور چیرمینان هم لاړ شي بس نور غاړې ته ناستې، خو دا تیار ناستې چې بس دغه وایي. خو بیا هم هغه هر څنګه چې و دغې خلکو نه یو څه ښه و، هغه کرکټ ته یو څه لږ ډېر کار هم کړی و، دومره بد سړی نه و دغه. خو جنرالي داسې ډېر لاړه دا فرعونان، خو چې دوی ته وایي چې بیا ولا خفه کېږي. وروره نو خفه شي هغه بجلیګر ملا خبره پوه شو موږ څه په کیسه کې یو، مګر چې حق حقدار ته ورکوئ صحیح کار کوئ قربان مشم. یو فاست بالر در سره دی فضل حق فاروقي، او والله دام در نه مونږ په شین زور راوستی دی. ورشي زما ویډیوګانې وګورئ. فضل حق فاروقي خو سره راوستنه خدای شکر دی چې نوین الحق یاره کور دی ودان چې پروسه کال هغه اعلان وکړه هغه دغه خلاف لوبې چې وي هغه نیدرلینډ چې یاره زه دغه T20 باندې فوکس کوم ون ډے نه کومه د T20 ورلډ کپ دپاره. وروره نو بس هماغه فضل حق فاروقي ته موقع ورکړه، کینې فاروقي غریب به یې راوسته، خطرناک بیټسمینان چې ښه به سیټ و هغوی خلاف به یې ورته لږ بالینګ ورکړه چې لږ به یې اوور کې وډزېد دوه ایسته به یې غاړې ته که بیا به یې بیا خطرناک ټیم کې راوسته چې 15 اوورو کې به یې 40 رنزې ورکړې وي، 10 رنزې به یې ورباندې لکه دغه 10 اووره به یې پرې نه کول، بیا به یې چې ولا دا خو د کار نه دی، نو خپل هغه توتیانو باندې اورونه کول که نه دغه شي نه چې دي دا ښه کار نه دی. دا د افغانستان ټیم دی، هر څوک چې ظلم کوي به خدای وهي. مونږ خو همدلته یو چېرته ځو نه پوه شوې، کال راسي 2 کال راسي 3 کال مونږ خپل غاښ پورته کوو او چا نه څه تمادار هم نه خپل کار مه کوئ، مګر حق حقدار ته ورکوئ. وفادار مومن حق کیږي، دغه حق کیږي، د بلال سمی حق کیږي، د سلیم صافی حق کیږي. دا هغه ښایسته بالران دي چې ډېر پیشنټ بالران دي، او تاسو چې فاست بالر نه نو دا څنګه افغانستان شو چې پاکستان سره احسان الله راوځي،
پاکستان سره نسیم شاه دی، پاکستان سره شاهین افریدی دی، پاکستان سره حارث رؤوف دی، پاکستان سره حسنین دی، 150 ټچکۍ او ته خوار شي تا سره بس یو د فضل حق فاروقي خو دا خو 145 ته بال رسولی شي، دا بل قسم رسولی شي، دا دغه څه دی دا زموږ دا بل نوم یې رانه رسو دا اوس آلراونډر عظمت الله یو بال، مګر زما یو بال نه دی پکار، زما هغه بالر پکار دی چې کنسسټنټلی 145 146 150 دغسې بالینګ وکړي، 152 153 چې بالې ګوري چې خوند وکړي. خدای پاک یو د شعیب اختر غوندې بالر په افغانستان کې راولي چې ډېرلی چې لوبه یې ګورم خوند راکوي. نن سبا خو د فاست بالرانو بالینګ کتل خوند کوي، سوینګ کوي، پیس کوي، دغه شي نو خوند شروع کړی دی. موږ سره دا نشته. نو هیله ده چې د کرکټ دا دننه ناست یستی، تاسې ګوره دا فکر مه کوئ چې ټول عمر به یستی، نن به یې سبا به نه. وای پرون د کوزې تاڼې خان وي، نن د بختي خوړ کې چینجي راټولوي نه. اخري خاتمه به بیا ډېره خرابوي. نو هیله ده چې ښایسته سکواډ سلیکټ کړئ، زړه د خلاصه مضبوط. په دوبۍ کې میچونه دي، ښایسته پیچونه دي، د سپین دپاره فرینډلی دي، موږ سره ښه سپینران شته دی، ښه مقابلې توقع ده. پاکستان موږ تیز د له په 130 کې ریسار کړی و، که موږ 150 160 کوو ډیر مشکل به هغوی ته، خو 150 160 کول د پاره حضرت زازی نه، افسر زازی نه، ګلبدین نیب نه، بل دغه نه، صحیح کسان. په لوی الله مسپارم. ستاسې ورور نجیب الله شینواری ډېره موده بعد لایو راغلم. کوشش به کوم چې لایو راشو، خبرې وکړو، پوه شوې. او ستاسې ګوره کرکټ مینهوال یاستئ، والله مصروفیات مې، وخت هم شرایط هم نه برابرېږي، مګر دونه میسیجونه راشي زما زه خوشحالېږم چې خپلو پښتنو ته، خپلو خلکو ته د کرکټ خبرې وکړو، ځکه نورې دنیا خلک ډېرې په دې باندې خبرې کوي. زمونږ خلک چې دي د خبرو نه سړی خوند لري. زه خپل هم ویډیوګانې ښه په شوق ګورم. نو انشاءالله همداسې به سره یو، ستاسې ټولو د مینې نه، د شیر کولو نه، د لایک نه، مړه هر څه نه یو جهان مننه. و انسان به چاته څه ورکړي بې د مینې محبت. ستاسې ورور نجیب الله شینواری، شینواری سپیکس نه. خدای په امان. السلام علیکم.